السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې خبري وي روغ جوړ به د ژوند نه باخوند او مزي اخلي. ملګرو حاضریم د وینې خوندور ویډیو سره په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته خیم چې تاسو به هغه ملګري څنګه مالوموي کوم ته چې تاسو ریکویسټ کړی دی خو هغه اکسپټ کړی نه دی، یعنی د هغه پوسټ تاسو سره شو کیږي خو تاسو پوسټ هغه ته نه رسي. نو داسې ملګري به موږ څنګه معلومو او خپل ریکویسټ به واپس څنګه کینسل کوو یا ورته دوباره موږ ریکویسټ څنګه کوو چې مونږ د ځان سره اډ کو چې زموږ پوسټ زیاتو کسان ته ورسي. نو دا هغه د بار به مونږ زو د موبایل سکرین طرف ته خو کو چاري تاسو د اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو لاړ شئ او یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو زو د موبایل سکرین طرف ته او دا زبردست او خوندوره طریقه تاسو ته خایو. نو چرته هم مزه ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ټول نه پست به تاسو راشئ او په خپل موبایل کې به کوم تاسو سره فیسبوک ایپ وي هغه به تاسو اوپن کړئ. دا به زه اوپن کړم. کله چې دا تاسو اوپن کړئ د هغه نه پس به تاسو سره داسې انټرفیس شو کیږي. د هغه نه پس به تاسو راشئ کوم چې تاسو سره د فرینډ ریکویسټ والا اپشن وي تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به داسې انټرفیس شو کیږي. بیا به تاسو ته په دلته په نظر باندې راځي سی آل، تاسو به راشئ او په سی آل باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سی آل باندې کلیک وکړئ د هغه نه پس به تاسو راشئ او په کارنر کې تاسو ته 3 ډاټ په نظر راځي، تاسو به راشئ او په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو چې کله په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو به راشئ او تاسو سره به داسې انټرفیس شو کیږي. تاسو که لاندې وګورئ نو تاسو سره به ویو سنت ریکویسټ دا به تاسو سره شو کیږي. دا اپشن تاسو به راشئ او په دې اپشن به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا څه انټرفیس شو کیږي. دا هغه کسان دي چې کوم ته تاسو ریکویسټ کړی دی، یعنی اوس ما تقریبا 419 کسان ته ریکویسټ کړی دي خو دا هغه کسان دي چې کوم زما ریکویسټ نه دی اکسپټ کړی، یعنی په پینډینګ کې فروت دی. دا تاسو ته خپل کم کله چې تاسو ریکویسټ کړی نو هغه تاسو ته ښایي چې تاسو څومره وخت مخکې دیو ته ریکویسټ کړی خو لا تر اوسه پورې نه دی اکسپټ کړی. یعنی دا تاسو کتلی شئ 2 ویک مخکې دیو ته ما ریکویسټ کړی دی خو دیو نه دی اکسپټ کړی. زه که د دې آی ډي ته دننه ورشم نو تاسو ته به په نظر راځي چې دلته به ما ته کینسل ریکویسټ لیکلی وي. زه دې باندې کلیک وکم بیا هم کینسل ریکویسټ کولی شم خو داسې یو به ما ته ډېر مشکل شي. نو زه به راشم او په دې کینسل باندې به کلیک کوم. چې زه څنګه په دې کینسل باندې کلیک کوم نو دا به زموږ سره اټومیټیکلی کینسل کیږي زما چې کوم ریکویسټ وي. نو تاسو به دا په یو کلیک سره ټوټل کینسل کولی شئ چې څومره کسان ته تاسو ریکویسټ کړي دي. نو دا تاسو ټوټل ډېر په اسانه او په ایزي طریقه سره کولی شئ. چې څومره هم وي تاسو په یو کلیک سره ریکویسټ کینسل کولی شئ او دوباره که ځان سره ایډ کول غواړئ نو د دې آی ډي به اوپن کړئ. دوباره به تاسو که ایډ فرینډ والا اپشن وي تاسو به په ایډ فرینډ باندې کلیک وکړئ، که نه تاسو فالو کول غواړئ نو تاسو بیا فالو کړئ. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د داسې انټرسټینګ ویډیوګانو دپاره زما د فیسبوک پیج فالو کړئ او د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.